چې کله غزوه خندق ختم شو نبی علیه السلام سحر ټیم و د خپلو صحابه کرامو سره روان شو مدینې منورې ته واپس لاړو چې کله واپس لاړو داسې ماسپښین ټیم و نبی علیه السلام له جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیه السلام اسلحه اچولې ده وی د الله پاک پیغمبره تا او ستا صحابه کرامو اسلحې کېښودې نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی او موږ خو اسلحه کېښودله نو ما او زما پرښتو خو له اسلحه نه ده ایښې تاسو اسلحه کېښوده ما او زما پرښتو اسلحه لا نه دی ایښې زموږ چې کومې ملګرې پرښتې دي نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ولې څه کول غواړي جبریل علیه السلام ورته وفرمایل په بنو قریظه باندې حمله کول دي په بنو قریظه باندې څه کول دي حمله کول دي نبی علیه السلام ورته وفرمایل جبریل زما صحابه کرام ستړي دي اوس د جنګرالو سارو جبریل علیه السلام ورته وفرمایل هغه زما کار دی تری ملګری تیار کا بنو قریظه ته ځان را رسوئ او زه درنه مخکې لاړم جبریل علیه السلام ورته وفرمایل زه درنه مخکې لاړم انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د جبریل علیه السلام او د هغه سره چې کمې پرښتې وی د بني غنم کوچه بني غنم دا یو علاقه ده وی د هغې ګرد غبار هغه دوړې اوس هم ماته یادې دي د سترګو مخکې مې دي چې مونږ کتل چې هغه میدان د دوړو ډک شو څه ښکارېدل نه خو جبریل السلام چې کله نبی علیه السلام ته وفرمایل وی زه بنو قریظه ته ورغلم او تاسو راپسې راځئ وی موږ هغې میدان ته کتل چې کوچه بني غنم د دوړو ډکه شوه دا پرښتې لاړې هغې اسونه چې کوم هغوی د خاورې داسې اوچتې کړې په بره وی نبی علیه السلام وفرمایل خپلو صحابه کرامو ته ماسپښین د بعد ټیم نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی یو تن به مونځ د مازدیګر نه کوئ مګر بنو قریظه کې د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر چېرته بنو قریظه کې به د مازدیګر مونځ کوو او نبی علیه السلام علي رضی الله تعالی عنه جنډه ورکړه علي دا ته واله او ورځه به بنو قریظه باندې حمله ده صحابه کرام روان دي اوس په لاره کې د مازدیګر د مانځه ټیم شو چې د مازدیګر د مانځه ټیم شو په دې کې د صحابه کرامو خپل منځ کې اختلاف راغی بعضو وی د مازدیګر مونځ کوو ټیم رانه تیریږي او بعضو صحابه کرامو ویل وی نه نبی علیه السلام وفرمایل چې د مازدیګر مونځ به کوم ځای کوئ په بنو قریظه کې که اوس قضا کېږي که نه قضا کېږي موږ به بنو قریظه ته ځان رسو هغې نورو صحابه کرامو ته وفرمایل وی د نبی علیه السلام مطلب دا و چې زر ځان رسوئ دا مطلب یې نه و چې تاسو مونځ قضا کوئ خو مقصد یې دا و چې هلته کې زر ځان رسوئ به هر حال صحابه کرام دوه ډلې شوې یوه ډله داسې وه چې هغې مونځ د مازدیګر ونه کړو وی نبی علیه السلام مونږ ته ویلي دي چې د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر کوم ځای کې بنو قریظه کې وی که د مازدیګر مونځ قضا کېږي قضا دي شو موږ به بنو قریظه ته ځان رسو بلې ډلې وی نه د نبی علیه السلام مطلب دا و چې تاسو به منډه ځای ته زر ځان رسوئ مونږ خو د مازدیګر مونځ کوو نو هغې د مازدیګر مونځ په لاره کې وکړو بیا روان شو هلته کې نبی علیه السلام چې بیا په خپله ورسېدو دا واقعه ورته ذکر شوه وی د الله پاک پیغمبر بعضې صحابه کرامو مونځ د مازدیګر نه دی کړی او بعضو کړی دی نبی علیه السلام د هېچا نه خفه نه شو دواړو ته وی تاسو ښه کړي دي ځکه چې دواړو د نبی علیه السلام د حکم تعمیل کړی دی دواړو د نبی علیه السلام حکم منلی دی خو یوې ډلې د حدیث په ظاهر باندې عمل وکړو ځکه نبی علیه السلام فرمایي د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر بنو قریظه کې بس هغې د حدیث ظاهري الفاظو ته وکتل مونځ یې ونه کړو چېرته یې ځان ورسوو بنو قریظه ته او د بلې ډلې اجتهاد وکړو وی د نبی علیه السلام مطلب دا دی چې زر ځان رسوئ نو مازدیګر مونځ به وکړو بیا به ځان رسو هغې اجتهاد وکړو نبی علیه السلام دواړو ته وفرمایل ښه خو کړي دي د یوې ډلې نه خفه
نشو. حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي وی دې دوو ډلو کې یوې ډلې 2 ثوابونه حاصل کړو د یوې ډلې 1 ثواب حاصل کړو. ابن قیم رحمه الله فرمایي وی دې دوو ډلو کې یوې ډلې 2 ثواب حاصل کړو او د بلې ډلې 1 ثواب حاصل کړو. څنګه وی کمی ډلی چې د حدیث په ظاهر عملو کو چې مونږ په لاره مونږ نه کو بلکې چرته به ځان رسو بنو قریظه ته به ځان رسو هغې خو 1 ثواب ورته میلو شو چې د نبي علیه الصلاة والسلام د حکم تابعداري وکړه دکه ثواب ورته میلو شو او د بلې ډلې ته 2 ثوابه میلو شو. څنګه یو د هغې مونځ پابندي هم وکړه چې هغې ته صلات وسطا ویلی شوی دی صلات وسطا ورته ویلی شوی دی چې په هغې کې حدیث مبارک کې راځي وایي د چا نه چې د مازدیګر مونځ قضا شو ته د اهل و عیال او هر څه د نه هلاک شو هر څه د هلاک شو. د دې خو ډېر زیات احادیث مبارکو کې تاکید راغلی دی نه هغې صلات وسطا د مازدیګر مونځ هم ادا کو دا 1 ثواب شو او دویم د نبي علیه الصلاة والسلام د حکم یې ومنو چې ځان بنو قریظه ورته ورسو. نو چا چې اجتهاد کړو هغې ته 2 ثوابه میلو شو چا چې حدیث په ظاهري الفاظ عمل کړو هغې ته 1 ثواب میلو شو. حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام په خپله پسې وروستو ورسېدو اول خو یې جانډه چاله ورکړې وه علي رضی الله تعالی عنه له